د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن ورځ په دې ویډیو کې بیا هم د سیلابونو پر موضوع راتم کیږو. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ شمېر تلفات رامنځته شوي دي. د لغمان ولایت په مختلفو سیمو کې د سیلابونو له امله دغه ولایت په ډیره زیاته کچه ځپل شوی ده. کرنیزې ځمکې یې وړي، سړکونه یې تخریب کړي، پلونه او پلچکونه یې له منځه وړي دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ هم د وروستیو سیلابونو له امله ځپل شوې ده. کاما چې په ننګرهار ولایت کې یوه زراعتي سیمه ده او تر ډیره حده ترکاریباب له دغې سیمې څخه ترلاسه کیږي، خو د وروستیو سیلابونو له امله په ډیره زیاته کچه ځپل شوې ده. که څه هم په دغه سیمو کې مالی تاوانونه ډیر دي، خو الحمدلله د امنیتي ځواکونو په میړانه ځاني تلفات ډیر کم دي. د افغان امنیتي او هوایي ځواکونو وکولای شول چې د سیلاب له منځه بند کسان په ډیر ښه توګه راوباسي. موږ تاسې باید په دې حالات شکر وباسو، خو چې دغه الوتکې او ټانګونه د هیوادوالو د وژلو لپاره استعمالیدل، اوس د هیوادوالو د ژغورلو لپاره استعمالیږي. راځئ چې یوه لنډه پرتله وکړو. په سیلاب کې بند دغه 15 ورونه په پاکستان کې د سیلاب په سختو څپو کې ګیر راغلي وو. دوی 15 ساعته انتظار وکړ ترڅو مرسته ورته راورسیږي. دوی د حکومت ټولې دروازې ټکولې وو، خو هیڅ چا یې هم غږ وانه اورېدل. د 15 ساعته انتظار څخه وروسته د دوی له جملې څخه یې 4 ورونه اوبو یوړل او یوازې یو ورور یې وژغورل شو. هغه هم د هوایي ځواک ورته ونه رسید، خو الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه حتی د یو نفر چې په اوبو کې بند پاتې و د هغې لپاره هم ورغلي او د هوایي ځواک په وسیله ژغورل شوي. تاسې مخکې په ویډیوګانو کې وګورئ چې افغان هوایي ځواک حتی د یو نفر د ژغورلو لپاره هم الوتکه د سیند منځ ته کېنولې ده. موږ او تاسې د دې پر ځای چې د هیواد د هر حکومت مخالفت وکړو، باید په دې حالات شکر وباسو. هغه الوتکې چې پخوا د چاپو لپاره استعمالیدلې، د هیوادوالو د نیولو او باګرام ته د وړلو لپاره استعمالیدلې، خو اوس دغه الوتکې د سیلاب ژغورلو، د هیوادوالو د ژوند ژغورلو لپاره استعمالیږي. موږ او تاسو ته شکر پکار ده. پاکستان چې ځان ته اټومي طاقت وایي، حکومت یې جوړ، هر څه یې په سم روان دي، خو افغان حکومت چې تازه له جګړې څخه خلاص شوی، تر اوسه د نړۍ لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او الحمدلله په ډیره ښه توګه یې د هیوادوال له سیلاب څخه وژغورل. لومړی باید د الله تعالی شکر وباسو، او دوهم د خپل اوسني حکومت په کلکه ملاتړ وکړو او د اوسني حکومت په وړاندې د هر ډول پروپاګند تبلیغ څخه لاس واخلو او د خپل نظام د ملاتړ او نړۍ ته د افغانانو د یو ښه تصویر د وړاندې کولو هڅه وکړو. په دې په ځای چې موږ خپل افغانان او خپل هیوادوال بدنام کړو، باید د دغه اردو او د دغه نوي حکومت په ښه توګه ملاتړ وکړو، لکه څنګه چې وروسته په سیلاب کې د افغانانو ژوند وژغورو، همداسې په هر ډګر کې د افغانانو څخه ساتنه وکړو. الحمدلله نن په هېواد کې امنیت راغلی. پخوا به مو په هره ورځ کې جنګونو، بمونو، چاپو، بمبارونو له امله د ورځې د 200 نیولو تر 400 پورې هېوادوال وژل کېدل. موږ باندې فکر راغلی ترڅو الله تعالی موږ په دغه حالات دوامداره وساتي، یو ځل بیا جګړې ته تشکیل کېدو د خپلو هېوادوالو د وینو د تویولو څخه وساتي. په افغانستان کې د 40 کلونو څخه وروسته د نظم لپاره یو داسې حکومت رامنځته شوی ده چې د هېواد په ټولو برخو کنټرول لري. ملکوت طایفي یې له منځه وړي، د هغه زورواک یې له منځه وړي، د هېوادوالو شتمنۍ یې غلا کولې، هغه څه کلچر او قانون ته رواج ورکړي. نن هغه چارواکي ټول د هېواد څخه راځئ په یو غږ د خپل نوي حکومت څخه ملاتړ وکړو، په هره برخه کې ورڅخه په کلکه توګه دفاع وکړو. که خدای کول خزان بلري بهار بشي ګل ګلزار بشي زموږ وطن. که خدای کول خزان بلري بهار بشي ګل ګلزار بشي زموږ وطن. که خدای کول خزان بلار شي پسرلی براشي
نوې دوران د آزادۍ او خوشحالۍ براشي د دښمنۍ په ځای ژوندون د ورورولۍ براشي دا د الحاد ټغر به ټول شي زمونږ وار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن دا د الحاد ټغر به ټول شي زمونږ وار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن که خدای کول خزان بلری شي بهار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن کارګر بزګر با سره ورونه وي قتلان بنوي اسلام بخپور وي په هیواد کې ملحدان بنوي نبوي خلق او نه پرچم او دهریان بنوي دا د روسانو بوډاګیان واړه پودار بشي ګل ګلزار بشي زمونږ وطن دا د روسانو بوډاګیان واړه پودار بشي ګل ګلزار بشي زمونږ وطن که خدای کول خزان ولري شي بهار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن مسلمانانو سره یو شي د قرآن په خاطر ځان ځانې پرېږدئ د نبي آخر زمان په خاطر سره یو موټی شي د ګران افغانستان په خاطر ستاسو یووالی د دښمن د سترګو خار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن ستاسو یووالی د دښمن د سترګو خار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن که خدای کول خزان بلری شي بهار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن ټوپک را واخلئ د دښمن د ورکېدو لپاره ټول شئ چمتو د شریعت د خورېدو لپاره له سره تېر شئ د ناموس خوندي کېدو لپاره دا ظالمان به ټول نابود شي تار په تار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن که خدای کول خزان ولري شي بهار بشي ګل و ګلزار بشي زمونږ وطن بیا به چمن کې بلبلان په اوازونو راشي نوې دوران به د چمن په سرو ګلونو راشي د آزادۍ مرغان به بیا په دې باغونو راشي د ګوهري ستړی